ارګ کې بیړنۍ غونډه او د موقت حکومت په اړه تازه معلومات. نور جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. وروسته له هغې چې تېره شپه رسنیو راپور ورکړ چې د نجونو پوهنتونونو بندولو په اړه ملا یعقوب او سراج الدین حقاني ملاقات کړی او د بیرته پرانیستو په اړه یې د هڅو خبر ورکړی و. اوس تازه خبر دا دی چې سیاسي فعال هاشم وحدتیار لیکلي همدا اوس ارګ کې د طالب مشرانو غونډه روانه ده. دا غونډه د ماسپښین د لمانځه وروسته پیل شوې او اوس هم دوام لري. غونډه د ملا یعقوب او سراج الدین حقاني په غوښتنه رابلل شوې او دا دواړه مشران هڅه کوي چې د نړیوالو بندیزونو څخه د ځان ساتنې او د خلکو سره د فاصلې د پیدا کېدو مخنیوی وکړي. تېره شپه د ملا یعقوب په کور کې سراج الدین حقاني او ځینو نورو طالب مشرانو غونډه وه تر څو د میرمنو په وړاندې د تعلیم مسله حل کړي. خو د دوی په وړاندې یو شمېر طالب مشران خنډ دي چې نومونه یې په لاندې ډول دي: شیخ فرید الدین محمود، شیخ نور محمد ثاقب، شیخ عبدالحکیم حقانی. یاد دې وي چې دا 3 تنه ملا هیبت الله ته نږدې کسان دي. بل خوا بیا استاد مرحوم لیکلي د موقتي ادارې د رامنځته کېدو ټولې چارې بشپړې شوې دي. یوه د نخبګانو شورا به ټولې سیاسي چارې مخ ته وړي، حکومت به انتخابوي، مګر کابینه به د شورا تر تایید تیریږي. وروستۍ پیښې د خپل زور د ښکاره کولو لپاره دي، مګر دوی نه پوهیږي چې دې ته زور ښکاره کول نه بلکې حماقت وایي. د یادونې وړ ده چې دا یو پلان دی چې روان دی. لسګونه نورې کیسې هم روانې دي. یو شمېر خلک بیا وایي اوس مهال یوې موقتې ادارې ته شدیده اړتیا ده، ځکه طالبان چې اوس په کوم ډول روان دي دا به هیواد یو سترې تباهۍ خواته یوسي. درنو کتونکو، خپل نظر مو په دې اړه راسره کمنټونو کې شریک کړئ او د دغسې نورو معلوماتو لپاره مینه یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ تر څو تازه او نوي معلومات تر تاسو زر در ورسیږي.